څنګه چې انسان ژوند او زندگی تیری د دواړو جهانو سردار فرمایي صلی الله علیه وسلم په مغه شکل مرګ درته راځي. او رښتیا دی نه کېږي، ایمان مې په دې خبر راوړی دی، دی نه کېږي چې زندگی خو ته او زه او بل د شیطان په څیر باندې تیره کړو او آخر انجام او عاقبت د موسی علیه السلام په څیر غواړو. زندگی مې د فرعون، زندگی به مې د نمرود وي، زندگی به مې د حامان، انجام به د ابراهیم علیه السلام، د اسماعیل علیه السلام، د یحیی علیه السلام، د زکریا علیه السلام په څیر دا نشي کېدلی. تاسو وګورئ ورسئ د روینیانو د نشیانو مرګ چیرته په همغه نالیو، په همغه مردارګیو، په مردار خورګیو، په ګندګیو، په بویو کې یې کنئ. د غلو د مرګ وګورئ، د غرنګ تاسو د سود خورو دا وګورئ، د غرنګ تاسو د شراب خورو دا وګورئ، د نور دا د ډیرو علماو او د ډیرو بزرګانو والله وینا د ډیرو کتابو قسم په الله را نقل کړی ده. وایي موږ چې کله یو داسې په ټول عمر کې یو ګناهګار ته چې هغه د ټول عمر په یو غلط کار باندې تیر کړی، نه په آخر کې سم سوی، نه هغه توبه ایستلی، وایي د هغو انجام موږ ډېر بد لیدلی دی. وایي ما تلقین ورکوي علامه ابن قیم رحم الله فرمایي یو سړي ته چې لا اله الا الله ځکه دلته حکم دی د خدای د نازولي لقنو موتاکم بذکر لا اله الا الله، دا ځکندن چې د چای دې ته تلقین د کلمې طیبې وکوئ، یعنې تاسو کلمې طیبه ورته وایاست. وایي چې ما به دا ورته ویل ول ده به راتویل چې اوف اوف ما خانه خرابه ده، له ما سره زما ژبه د کلمې پر ویلو باندې نه مطابق کېږي، نه یې سي لوستلی، نه یې سي ویلی. زما په وس کې دا نشته چې زه کلمه ووایم، زما د هغه تیرې سوې زندګۍ له وجې. بل بزرګ دی هغه وایي ما به کلمه ورته ویله ول د ده څه انکار ځینې وکوي چې زه منکر یم د اسلام نه، زه منکر یم د کلمې نه، زه منکر یم د رسول الله مبارک د دین نه، زه منکر یم د قرآن. وایي وروسته ما د زندګۍ پوښتنه وکړه چې زندګي یې پر څه تېرېدله، وایي هغه راته ویل د شرابو عادي و، هر نشه په حکم کې د شرابو ده. رسول الله مبارک فرمایي شارب الخمر دی لکه د بت عبادت کوونکی، شارب الخمر کعابد الوثن، داسې دی داسې ګناهګار دی لکه څنګه چې یو سړي بت ته سر ټیټ کړي. څومره کسانو نن د نشې مثال درته هم که نه، خدای دې موږ ته هر مسلمان ځینې وساتي چې هغه پر دې ډب نه دی چې یا ښه دي یا بدي دي یا څنګه دي یا څنګه دي، هغه راولاړېږي. مثال خاص کر د نشې مواد چې کوم دي دا د برکت سامان چې کوم دی، دا د خیرو د خیرات سامان چې کوم دی، دا دی په مضبوط دی کرلی دي، دی په برمو خالي د پیسو د زیاتوب د وجې، پیسو د زیاتوب د وجې سړي ته وایي څه پیسې زیاتې شي، لکه ته په څو مړېږې، هغه د حلال و حرام تمیز چې ته پکې کوې نو هغه به کوم وخت چې ته په دغو نه پراخ کاروبارو، په دغو نه پیسو کې، په دون وس و طاقت و استعداد کې بیا هم ته د دې وس ته دا نسې سره بیلولی چې حلال څه دي مردار څه دي، نو خدای خبر چې زه کنده نو بیا څنګه د دې وجې زما ګرانو عزتمندورونو سوچ کول پکار دي، فکر کول پکار دي. د چا چې زندگی پر څنګه تېره سوي په اخر کې د عمر چې د ایمان غم نه وي ورسره، د نیکو عملو غم نه وي ورسره، د خدای د رضا غم نه وي ورسره، یقیني د هغو اخره نښانه دی وي لکه د یو سړي زندگی د سپي پر جنګ تېره سوې ده، هغه غاپې پر سود تېره سوې ده، هغه په خپایي. دا د ډاکټرانو لام وینا ده. ډریوري زندگی تیر سوې ده، هغه په اخر کې نو مردی وایي هله کل پلانې چوک هغو چوکونه نه پاتې کېږي. د کلمې غم خوړل پکار دي. د چا چې اخره کلمه لا اله الا الله سوه، رسول الله مبارک ورته فرمایي، رسول الله مبارک د دې سړي په حق کې فرمایي الله به جنت داخل کړي، الله به عفو ورته وکړي، الله به مغفرت ورته وکړي. دا د ښو نښانه ده. د یو انسان خاتمه چې پر ښو باندې وسي دا نښانه د دې ده چې دا سړی ښه سړی و. زموږ د اخر وخت کې دا کله چې اکسیډنټونه وسي هغه سروز لا موږ ته بیا هم لګېږي، هغه سروز یا په غلا کې څوک پشتل سوی یا په بل کې
خدای دې مې د داسې انجام وساتي. ورونو مرګ خو حق دی، حق پیلادار څوک به پر سر پورته کوي، خو نه دا چې د زناکانه په مرګ څوک مړ شي، نه دا چې د غلو په مرګ کې څوک مړ شي. د غلو پارټي کې شمار کېدل ځان غواړي یا بیا کارونه ولې هغسې کوو.